سلامونه ګرانو محترمو لیدونکو، هیله لرو غو جوړ به وي راته. دوستانو زه بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو دغه ویډیو کې زه تاسو ته د مایننګ یو ډیر مخکینی ابلیکیشن، یو ډیر معتبر او اعتباري ابلیکیشن معرفي کوم چې دغه ډیر یو ګټور ابلیکیشن د مایننګ په برخه کې چې ما خپل هم تیر ځل د دوی د لومړي دورې ایر ډراپ کې $80 ګټه کړې وه چې ما ډیر کم کار په دې کې کړی و، او دی اوس د دومې دورې ایر ډراپ ته هم کم ټایم پاتې چې خلکو ته وړیا ډول خپل ټوکن ورکړي. نو دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دې د ایر ډراپ مکمل معلومات، د اکاونټ جوړولو او د نه څنګه وړیا پیسې ګټل کېږي ټول ښیم. نو که د دغه ډول ویډیو علاقمندان یې زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. راځو د خپل ویډیو په طرف. ملګرو دې کې زه تاسو ته د مایننګ یو ډیر معتبر اپلیکیشن چې 100% از ما له طرفه په دغه ویډیو کې د دې اپلیکیشن ضمانت تاسو ته کېږي چې تاسو به خامخا له دې پیسې ګټئ. نو ملګرو د دې اپلیکیشن وخت هم ډیر کم پاتې، د درېیمې میاشتې په 20 تاریخ دا لانچ کېږي په بایبیټ صرافي کې. څنګه چې تصویر کې وینئ بایبیټ صرافي دا لانچ کوي، نو وخت هم کم ده. نو دغه ویډیو ډیر لوی نظر کې ونیسئ او ګټه ترې واخلئ. څنګه چې مې ویل 100% صرف زما له طرفه د دې ضمانت زه درته کوم چې تاسو ته به ګټه درکوي. ښه نو ملګرو دې کې به موږ اکاونټ جوړو، بیا به خپل فری مایننګ پکې کوو او همغه فری مایننګ به بیا موږ وډرا کوو خپل ټایم کې بایبیټ ته صرافي ته، هغه به ډالرو ته بدلو او نغدو پیسو ته بالاخره. نو راځو د اکاونټ جوړولو طریقه، لینک مې تاسو ته ملګرو لومړي کومنټ کې د اکاونټ جوړولو ایښی او ټلګرام چینل کې په لینک چې مو کلیک کړو دا ډول صفحه تاسو ته راځي. دلته به همدغه لاندې دا وینئ لوګین یا راجستر، په همدې راجستر باندې به کلیک کوو. دلته به ملګرو موږ خپل جیمیل ورکوو. زه مثلا خپل جیمیل درته لیکم. ښه نو دوستانو جیمیل به خپل ولیکئ، بیا به دغه ټکی ورته آن کوئ او نیکسټ آپشن به ووهئ. سمه ده، ما جیمیل ولیکه، دغه ټکی مې مان که، نیکسټ آپشن مې ووهه. دلته اوس تاسو جیمیل ته یو ویریفای کوډ لیږل کېږي، خپل جیمیل ته به اوس لاړ شو. ښه نو دوستانو وینئ ما ته ستوشي له خوا جیمیل راغلی، دلته پکې کوډ ده دا پورته، دغلته به تاسو ته هم کوډ وي، دا به یا کاپي ونیسئ او یا که لیکئ ستاسو خپله خوښه ده را به شئ، دغه ځای کې به ورته ولیکئ. سمه ده، نیکسټ آپشن به ووهئ. دوستانو کوډ مې فکر کومه دا بل غلط ووهه، سم کوډ ور واچوم، دغه د نیکسټ آپشن به ووهئ. دلته دوستانو تاسو نه کوډ غواړي د خپل اکاونټ لپاره، په دواړو خانو کې به دغه ځای کې یو ډول کوډ لیکئ. دوه خانې دي، دواړو کې یو ډول کوډ، زه اوس ورته کوډ لیکم. دوستانو کوډ چې مو دواړو یو ډول ولیکه، راجستر آپشن باندې به کلیک کوئ. دغه د زموږ اکاونټ راجستر شو. اوس به دوستانو تاسو راشئ په ډاونلوډ اپ لاندې چې ګوګل پلی لیکل شوی په دې به کلیک کوئ. نو تاسو مستقیم پلی سټور ته بوځي. پلی سټور کې به دا اپلیکیشن ملګرو تاسو را ډاونلوډ کوئ. ته به په ډاونلوډ کلیک کوئ او ډاونلوډ به یې کوئ. زه دا ډاونلوډ کړی مې ده، اوس یې اوپن به کوئ، څه ډاونلوډ مو کو. نو دوستانو ډاونلوډ مو کو، واز به یې کوئ. سمه ده، چې واز مو کو دا ډول یو صفحه راځي. دلته به دوستانو تاسو په سٹارټ ایر ډراپ باندې کلیک کوئ. دلته به اوس خپل همغه جیمیل او کوډ ولیکئ کوم چې مو دا لږ مخکې اکاونټ جوړ کړ او لوګین به ووهو ورته. نو دوستانو کوډ او جیمیل مې ولیکه، اوس به تاسو په دغه زیړ رنګ لوګین باندې کلیک کوئ او د خپل اکاونټ ته به ننوځئ. دغه د ننوتلو خپل اکاونټ ته ملګرو، دغه کې به اوس تاسو ته ساده څو واړه کارونه دي هغه وښیم. ټولو نه به له مخکې ملګرو تاسو راشئ سٹارټ ایر ډراپ باندې به کلیک کوئ په همدې زیړ رنګ. دلته به دوستانو تاسو ته وایي چې دا خپل هیواد انتخاب کوئ. چوز آپشن باندې به تاسو کلیک کوئ او دلته به خپل هیواد انتخاب کوئ. هر هیواد کې مو افغانستان یا افغانستان به کنفرم به لاندې ورته ووهئ، کلوز به ووهئ، دغه د هیواد مو شو. بیا به راشئ سٹارټ ایر ډراپ باندې به کلیک کوئ. دلته اوس تاسو ته وایي چې دا خپل اکاونټ ویریفای کوئ چې تاسو انسان یا روباټ یې. صحیح دا ګورئ ویریفای په زیړ رنګ لیکلی خوا کې، دا ویریفای به ووهو. دلته دوستانو سٹارټ ویریفیکیشن باندې به کلیک کوئ او تاسو ته یو ډول صفحه راځي. دوستانو دلته تاسو څخه غواړي چې صرف خپل دا څیره ورته سکن کوئ چې تاسو یو انسان یې. دا ګورئ دا ډول ګرده دایره تاسو ته راځي. تاسو به دوستانو دا خپل موبایل به خپل څیرې ته ونیسئ او دلته چې تاسو ته څه وایي هغه به کوئ. تاسو ته کوئ مخ مو چپ خوا واړوئ، چپ به اړوئ، که درته وایي شاته مخ واړوئ، هره خوا وایي. نو دا به ویریفای کوي. چې ویریفای مو شو دا خانه تکمیلیږي او ویریفای مو ترسره کیږي او دا آپشن نور له دې ځای څخه له منځه ځي او ستاسو مایننګ چالانیږي. ښه نو دوستانو کله چې مو دا کار هم وکړو نو بیا به څه یو کار بل کوئ، را به شئ په دغلته ګورئ دا ایډ پروجیکټ 3 دانې دي، په همدې باندې به کلیک کوئ. سمه ده، دلته دوستانو دغه ډول یو صفحه تاسو ته راځي. دوستانو دغه کې موږ ته 100 ډوله کوینونه راکوي. سمه ده، موږ ته 100 ډوله کوینونه راکوي چې زموږ کار صرف OEX یا اوپن ایکس کوینو سره ده. سمه ده، دلته به راشئ په همدغې باندې به کلیک کوئ. دلته پورته تاسو ته یو آپشن درکوي جوین ایر ډراپ په نوم بیا درته لیکلی. جوین ایر ډراپ به ووهئ، خلاص. دا چې مو ووهه نور به بیرته شاته راشئ، بیرته به د ایر ډراپ صفحې ته راشئ. دوستانو دې کې نور تاسو به یو بل کار کوئ چې دلته به یو ګیفت کارت
کوډ ورکوي. د ګیفت کارت کوډ په ورکولو ستاسو سپیډ ډیریږي، یعنې مایننګ درته په چټکۍ کوي. نو تاسو به په همدغه نښه ګیفت کارت لیکلی په دې به کلیک کوئ دوستانو. په دې چې مو کلیک ګورئ دغلته ګیفت کارټونه دي، خو دغلته د کونج کې څنګ کې ورسره لیکلي یوز ګیفت کارت کوډ، په همدې باندې به تاسو کلیک وکوئ. تاسو ته یو بله صفحه واځېږي ملګرو، سمه ده، یو صفحه واځېږي، هغه دغه ډول یو صفحه نه خو یو بل ډول صفحه واځېږي. هلته تاسو به ورته د ګیفت کارت کوډ ولیکئ. کوډ تاسو په صفحه وینئ، دغه کوډ به تاسو واخلئ، ورته به یې ولیکئ او کنفرم آپشن به ووهئ. تاسو سپیډ ډېر زیات ورسره تیزیږي ملګرو. نو دا د اکاونټ جوړولو، زه به اوس خپل اصلي اکاونټ ته ننوځم، نوره راهنمایي به هلته تاسو ته وکوم. ښه نو دوستانو ما خپل اصلي اکاونټ لوګین کړ، راغلم خپل اصلي اکاونټ ته. دلته چې ګورئ دوستانو ما 258 OEX کوین هم ماین کړي او تقریبا یو څه بیټ کوین مې هم پکې ماین کړي او دا د دې عمومي صفحه ده. دې کې ملګرو خاص کم کار نشته ده نور. څنګه چې مې درته ویل دلته ستاسو د مایننګ سپیډ ښیي، ما سره 288 مایننګ سپیډ ده. دلته انوایټ شوي کسان تاسو څوک انوایټ کړي او دلته ستاسو OEX کوینونه ښیي چې څومره مو مایننګ کړي دي د ملګرو. نو دغه دا و. نور په دې کې ملګرو خاص کار دا ګورئ دلته ستاسو مایننګ روان ده، وینئ زما مایننګ روان ده. تاسو صرف کار څه ده، هره ورځ په ورځ کې 15 ساعته بعد، 6 ساعته بعد، 1 ساعت بعد، هر څومره م زړه وي راځئ دغه کلایم آپشن وهئ. کلایم آپشن وهئ، تاسو ته OEX کوینونه درکوي، پورته تاسو ته جمع کیږي. نو همدغه کوینونه بیا موږ وډرا کولی شو ملګرو. نو د OEX کوینونه چې دي ملګرو د دې ایرډراپ څه ده په 2023 درېیمې میاشتې کې ملګرو، د درېیمې میاشتې په 14 تاریخ شروع شوی ده او 2023 درېیمې میاشتې په 20 تاریخ دا ختمیږي. ګورئ دلته خپله لیکلي اسټیمیټ الاوډ کوین وډرا، یعنې د دې وډرا به د درېیمې میاشتې په 20 تاریخ 2023 کال کې شروع کیږي چې څنګه مې ویل بایبیټ صرافي دا لانچ کوي او موږ کولی شو بایبیټ صرافي ته دا وډرا کړو. نور ملګرو دې کې خاص کوم کار نشته ده او دلته ستاسو د مایننګ سپیډ ده چې تاسو دا سپیډ څومره زیات وي همغه نه ډېر تاسو ته ډېر زیات کوینونه درکوي. دا سپیډ څنګه ډېرولی شو ملګرو؟ لومړی طریقه یې ګیفت کارت ما تاسو ته ویل، ګیفت کارت به تاسو کوم چې په صفحه وینئ هغه به ورکوئ او ګیفت کارت به خپل یوز کوئ. یو بله طریقه یې د ریفرل ده. ریفرل که تاسو خپله شخصي خوښه ده که ریفرل وکوئ، د ریفرل لینک مو دغلته ده، کولی شئ نورو ته یې ولیږئ او خپل ګیفت کارت کوډ هم ولیږئ، هم د هغې سپیډ ډېرېږي هم ستاسو. نو دې کې ملګرو نور کوم خاص کار نشته ده، نور هېڅ هم نشته. څنګه چې مې ویل 100 ساعته بعد راځئ کلایم آپشن وهئ. نور برخې هم لري خو نور د کار پکې څه نشته. زموږ کار همدلته مثلا پروجیکټ برخه ده ملګرو. پروجیکټ کې دلته همغه کوینونه دي، مثلا دلته ما ویل 100 ډوله کوینونه ده تاسو ته درکوي، TCC کوین، TCB کوین او همداشان TCI کوین. خو زموږ کار OEX سره ده، OEX به ماین کوي. ټیم آپشن ده، دلته ستاسو انوایټ شوي کسان ښیي درته ملګرو. مثلا دا ګورئ ما د لینکه 2 کسه راغلي دي او کیوډ آپشن دلته ملګرو تاسو ته کوینونه ښیي. نو تیر ځل چې ملګرو دی و دغه ایرډراپ نشر کړ چې اوس ګورئ یو رسمي کوین ده، نو هغه ټایم یې $1 قیمت اوس یو څه ټیټ شوی ده. نو دغه کار ملګرو نور څه نشته. او د مای آپشن کې دلته ستاسو اکاونټ ښیي، همداشان دغلته اتریوم او یو څو بل څه ستاسو والټ ښیي. نور پکې خاص ملګرو څه نشته. او دې ځای څخه یې ژبه بدلولی شئ او دغه مفاهیم دي. نور دا مهم نه دي. مهم کار همدا و چې ایرډراپ به مو خپله څیره سکان کړئ، ایرډراپ به مو چالان کړئ او هره ورځ به خپل کوینونه ټولوئ. نو څنګه چې مې وویل د دې نور ویډیو موږ هم تاسو ته جوړو. وډرا چې کله په خپل تاریخ واضح شوه نو انشاءالله دې نه به ډېره لویه ګټه خلکو ته ورسېږي. ملګرو تېر ځل ما خپله د $70 کوین ترېنه وګټل، خپله مایننګ تاسو ته کوي، زحمت هم نه لري. نو داسې کسان ول چې زرګونه $، یې له دې نه وګټل. نو دغه کم لاسمنې سئ بیا هم ته ګټه واخلئ. زموږ ویډیو هم دومره وه. نور مو په خدای سپارم، ښه وخت درته غواړم.